کابل کې د خیاطۍ له یو شپږ میاشتني روزنیز کورس څخه چې د یو خیریه بنسټ لخوا په لار اچول شوی و، اتیا نجونې او ښځې فارغې شوې. د شفق په نوم د دغه بنسټ مشر وایي چې په دې موسسه کې 300 ښځې د خیاطۍ او سیور زده کړې په بېلابېلو برخو کې کار کوي. هغه وایي چې د خیاطۍ د روزنیز کورسونو له جوړولو یې موخه بېوزله مېرمنو ته د هڅونې، اقتصادي ودې او اړو مېرمنو ته د کاري چاپېریال رامنځته کول دي. 80 نفر از دختر خانمایی که اکثرا بیوه و بی‌پوزات و یتیمایی هستند که در مؤسسه خیریه شفق کار میکنند. هدف از برگزاری برنامه ما تولید انگیزه بر خانم‌ها است که اینا میتوانند در شرایطی که است به خاطر رشد اقتصاد جامعه و رشد اقتصاد خودشان کار کنند و زمینه کار برایشان مساعد است. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دغو ښځو او نجونو د محصولاتو د خرڅلاو لپاره به مناسب بازار پیدا کړي. دوی زیاتوي د اسلامي امارت د قوانینو او مقرراتو له مخې دغو مېرمنو ته چې د ګنډلو او لاسي صنایعو زده کړې لري په کورنیو او بهرنیو نندارتونونو کې د غرفې په جوړولو سره د خپلو تولیداتو د پلورلو زمینه برابروي. ما با شما وحده میتیم که قانون و مقررات نافذی کشور بتانیم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی برای شما غرفه‌ها تهیه کنیم و جایی را بدیم تا همون تولیداتی را که شما با دستای ظریف و زیبا و زحمتکشیتان جور میکنین او را انشالله به فروش برسانین. د خیاطۍ له دغه روزنیز کورس څخه فارغې نجونې خوښي څرګندوي او وایي چې په دې موده کې دوی ته په وړیا ډول روزنه ورکړل شوې ده. دوی دغه راز له حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو مرکزونو د پرانستلو ترڅنګ دی ورته کاري چاپیریال هم برابر شي. مدت 6 ماه میشه که ما اینجا کار میکنیم و حال فارغ شدیم و زمینه کار درس بسیار بر ما مساعد است. ما میتونیم بعد از 6 ماه یعنی بعد از یا میتونیم کار خود بتونیم پیش بریم. ما در بخش‌های خیاطی، گراف‌دوزی و موردوزی کار میکردیم که تمام یاد گرفتیم و خیاطی را بیشتر. خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که ما همچون کارگاه‌های جور کنن که ما بتونیم کار کنیم و پیشرفت کنیم. مدت 6 ماه میشه که کار کردیم، ما خیاطی را یاد گرفتیم و همچنان در کنارش گلدوزی و صنایع دستی را. حکومت باید هم از آنان زمینه کارت مساعد بسازه، هم زمینه تحصیل را. د یادونې ده چې له تیرو 2 کلونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه چې د نجونو پر مخ تړل شوي په هیواد کې ډیری نجونو دغه ډول روزنیزو کورسونو ته مخه کړې ده.